لوی درستیز دغه خبرې پکتیکا ته د یو سفر پر مهال وکړې. د افغانستان لوی درستیز فصیح الدین په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 20 کلونو کې د نړۍ زبرځواک هیوادونو ته ماته ورکړې او دا وړتیا لري چې د خپلې خاورې او ولس ساتنه په بشپړ ډول ترسره کړي. هغه ویل چې د یوې اسلامي او قوي اردو په جوړولو سره به د امنیت ترڅنګ د سرحدونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. و ان شاء الله العزیز با دیدن شما اردوی قوی و مجهز با عقیده اسلامی ما مورال میگیریم و این باوری کامل داریم که هر دستی که به طرف افغانستان من بعد دراز شود در اندکترین فرصت ان شاء الله العزیز قطع خواهد شد. پکتیکا ولایت والی مولوي عبدالله مختار هم ویل چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره تر بل هر وخت امنیت خوندي شوی، خلک په آرام ډول ورځنۍ چارې په مخ وړي، د امنیتي ځواکونو صفونه ورځ تر بلې قوي او منظم کیږي. خاورې سوي دي هغه به بلند او رپان وي، نو که تاسې خپل اعداد ته متوجه او خپل مسؤلیت ته متوجه، راتلونکی به ډېر روښانه وي، راتلونکی به ډېر ویاړمن وي، راتلونکی به ډېر لازم نړک وي. د 203 منصوري کلي اردو دوهمې پلې لیوا قومندان مولوي بدرالدین ویل چې د هیواد لوی درستیز پکتیکا ته د سفر پر مهال د معسکر افتتاح وکړه او خپل ځواکونه یې د هیواد ساتنې او پالنې ته وهڅول. تر 1.5 سال پورې امپیلان چې ابتدایي حالات دي نو دوی ته مو زمینه برابره کړې ده چې انشاءالله الرحمن په هر بخش کې مو خپل استاد ورته نیولی ده، که هغه مثال پوزیشن دي، تکتیکونه دي، عقیدوي روزنه ده، انفجارات دي، استخباراتي درسونه دي. نو دغه ته کوشش کوو چې دغه 2.5 میاشتې وغځېږي، په 2.5 میاشتو کې به دغه ملګرو ته دغه هر څه ورزده کوي. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په یاد لیوا کې 150 تنو مجاهدینو ته معسکر زده کړې پیل شوي او 2 میاشتې به دوام وکړي.